د پاکستان پر ضد د طالبانو دوه زبردست اقدامات. پر کونړ د بند جوړولو کار پیلېدل او ډیورند کرښې ته د طالب مشر سفر. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درسیز لومړی مرستیال مالی خان ځینو سویل ختیځ ولایتونو ته تللی او د ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو ته څیرمه پر ډیورند فرضي کرښې د خپلو ځواکونو نوي جوړ شوي پوځي تاسیسات کتلي دي او ورته یې امر کړی چې د مقابل لوري څخه د هر ډز ځواب په ډز ورکړي. د راپورونو په اساس زیات حکومت د ډیورند فرضي کرښو په اوږدو کې نوي 600 پوځي پوستې او مرکزونه جوړ کړي دي. یا د دې وی چې تېره ورځ د طالبانو اړوند باختر خبري اژانس لیکلي و چې ډیورند یو تپل شوې کرښه ده او هیڅ افغان یا د کرښه په رسمیت نه پیژني. بلخوا د کونړ پر سیند د دوو بندونو د جوړېدو چارې پیلېږي. د اوبو او انرژي وزارت وایي د کونړ پر سیند د بندونو جوړولو تخنیکي سروېګانې بشپړې شوي او په نږدې وخت کې به پر یاد سیند 2 بندونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان مطیع الله عابد له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د کونړ پر سیند د بند په جوړولو کې د هیچا مخالفت ته ونه ګوري او د خپل مسلم حق له مخې به اوبه مهار کړي. نوموړي ویلي د یادو بندونو په جوړېدو سره به زرګونه هکټاره ځمکې پر خړوبېدو سربیره یوه اندازه برېښنا هم تولید کړي. عام افغانانو پر کونړ سیند د بندونو جوړولو د اعلان سره خوښي څرګنده کړې او وایي چې د افغانستان ټولې اوبه باید مهار شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.